د ملګري تپوس کړی دی چې د موبایل قرضه چې څوک ورکوي او بیا 15 روپۍ سیوا کټ کوي دا څنګه دي؟ جواب دا دی چې دې مسله کې په دې وخت کې د بعضې علما د هغې والله عالم کېدای شي ذهن پرې نه کولاو دا اډوانس چې کوم راغواړي په دې موبایل کې د کمپنۍ نه بیا بېرته چې پیسې کټ کوي نو دا په ښکاره خبره د ښکاره سترګو کې دا سود دی او دې ته خلک بعضې خلک سود نه وایي وجه دا ده چې دا پیسې نه دي په دې باندې بهر څه شی چې کوم دی هغه اخیستلی کېږي نه او فلان دی فلان دی موږ وایو چې ګوره په دې باندې ټیک د بهر پیسې اخیستلی کېږي نه او بلکې موږ داسې وایو چې په دې باندې څه اخیستلی کېږي دغه چې کوم دي پیسې په دې باندې خبرې کېږي او په خبرو باندې دنیا څه اخیستلی کېږي بل دا چې دې ته ښکاره لون ویلی شوی دی قرض ورته ویلی کېږي بل دا چې هلته ورته RS لیکلی شوی نو دا قیمت دی کمپنیانو دې له ورکړی دی او چې کله د کمپنیانو دې له د قیمت نوم ورکړی دی نو دا به قیمت حسابېږي دا به پیسې حسابېږي لکه څرنګه چې زموږ سره په دې جیبونو کې دا روپۍ دي نو دا روپۍ دا خو تش کاغذ دی خو چونکې حکومتونو دیو ته د روپۍ او د قیمت نوم ورکړی ورنه دا سرو زرو رسید دی اصل کې دا خو دغه نه دی سره نه دی بلکې دا هغې رسید دی نو دغه رنګې په دې موبایل کې چې دا کم یونټې وي نو دا اصل کې پیسې دي دیو ته RS ورکړی دیو ته روپۍ ویلي دي دیو ته لون قرض وایي نو دا ښکاره خبر ده چې ته 15 روپۍ راوړې د کمپنۍ نه او بېرته ستنه بیا 18 کټ کوي یا 20 ستنه کټ کوي نو چې دا سود نه وي نو بل په څه شی سودي او که نوري څه نه وي نو کم سے کم په دې کې خو شبهه شته دی لہذا دا کول دا سود دی د دې نه ځان ساتل هغه پکار دی